آیا د ژوند مشکلاتو را چاپې کړی او لاره یې درنه ورکه کړې ده؟ هر دروازه چې دې ټکولې ده منفي ځواب دې ترلاسه کړی دی. ډېر مشکلات لرې خو لار درنه ورکه ده، ژوند دې تریخ شوی دی. پوهیږئ د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یوه کلي ده. که غواړئ د ستونزو د حل لپاره د الله تعالی د مرستې دروازه ور وټکوئ، یوه کلمه ده چې په ژبه یې ویلی شئ او له دې سره ستاسې پر وړاندې د ټولو مشکلاتو د حل دروازه پرانیستل کیږي. هغه کومه ده؟ فقط خپل رب ته مراجعه وکړه او همدومره ورته ووایه چې یا الله، ای زما لویه ربه، اللهم، یا هر هغه کلمه چې ته پرې خپل رب ته رجوع کوي او مرسته ترې غواړي. که ستونزې دې بیخي له حده ډېرې او ناچاره او هیڅ حل لار درته نه یو معلومه، یوه بله مهمه لار چې ما تجربه کړې ده او حتما مثبته پایله ترلاسه کولی شئ پرې، هغه دا ده چې پاڅېږئ 2 رکعته نفل له اودس وروسته وکړئ. لومړی ښه منظم او پاک او منظم اودس وکړئ، ورپسې 2 رکعته نفل وکړئ. په هره سجده کې په خپله ژبه باندې، ضرور نه ده چې عربي، الله تعالی ته دغه شکایت وکړئ چې کوم څه تاسې ځوروي، له کوم څه چې تاسې ستړي یاست او ژوند مو تریخ دی. ورته وایئ چې ای لویه ربه، دغه مشکل ما ځوروي، حل یې حتما تا سره شته. زه بېوسه انسان او ته د کائناتو خالق. زه په خپل دغه ضعف باندې تا ته زاری کومه چې دغه مشکل مې حل کړه. وروسته له دغه منځه نه ته حتما په ژوند کې په زړه کې داسې یو احساس کوي چې مشکل دې حل کیږي. مطمئن واوسه، نیک یقین کوه، نیک ګمان په الله تعالی کوه او ډاډه واوسه. صبر وکړه چې څه وخت به د الله تعالی درته دغه مشکل نه د حل لار راوباسي. بې صبري مه کوه، لږه موده انتظار وکړه، حتما داسې یو کار ستا په تمه شته چې خیر دې پکې وي او الله تعالی به درته د مشکلاتو د وتلو یوه لار برابره کړي. دا کار حتما عملي که. نورو دوستانو ته یې مه رسوه. که غواړئ په دې ثواب کې نورم شامل شي، هر ملګري ته دا ویډیو په پیغام واستوه، په خپل پروفایل یې شیر کړه چې د ډېرو خلکو مشکلات دي، کیدای شي د وطن حل شي او ما او تا ته دعا وکړي. السلام علیکم.